چا تپوس کړی ده چې صلات تسبیح طریقه څه ده. صلات تسبیح دا نفل منځ د نفل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خپل کاکاجی ته حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ته فرمائی وی کاکاجی وی زه تاله یو تحفه درکوم، یو عطیه دله درکوم، یو انعام دله درکوم. وی هغه څه شی ده؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمایل د صلات تسبیح باره کې چې کاکاجي ته دا مونځ کوه کو قدرت دې وي هره ورځ یې کوه، او که هره ورځ دې نه وي نو بیا هفتې کې کوه، او که هفته کې نه وي نو میاشتې کې وکړه، او که میاشتې کې نه وي نو کال کې وکړه، او که کال کې نه وي نو عمر کې وکړه. ستا هغه ګناهونه چې غټ ګناهونه دې کړي دي، واړه ګناهونه دې کړي دي، ښکاره ګناهونه دي، پټ ګناهونه دي، قصدن ګناهونه دي، خطاً ګناهونه دي، ټول به الله پاک جل شانه معاف کی. او طریقه یې څه درونو؟ طریقه د صلات تسبیح دا ده چې اول خو به نیت وتړې څلور رکعته صلات تسبیح مونځ کوم. چې نیت ته وتړلو نو ثنا به ووایې سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک. دا دې وویله نو بیا به دې پسې پنځه ځلې دا کلمات وایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا کلمات په پنځه ځل ووایي. چې پنځه ځل دې وویل نو بیا به سوره فاتحه شریفه ووایي. چې هغه دې وویله نو بیا به سورت مبارک ووایي. خلق سوره فاتحه شریفی په سورت وایي که نه چې نفل کوي. چې هغه دې وویل نو بیا به لس کرتې دا کلمات ووایي. ولاړ به وي په ولاړه باندې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا به لس کرتې ووایي. بیا به رکوع ته لاړ شي نو رکوع کې به خپل کلمات ووایي. موږ درې ځلې سبحان ربی الاعلی وایو که نه؟ هغه به ووایي. او د رکوع په حالت کې به بیا لس ځلې دا کلمات وایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا به په رکوع کې وایي. چې هغه دې ووایي او بیا دې سمع الله لمن حمده ربنا لک الحمد دا دې وویل بیا به ولاړ وي. نو دغې پسې به لس ځلې دا کلمات بیا وایي او بیا به سجدې ته لاړ شي. سجدې کې چې د خپل درې ځلې کم تسبیحات وایي هغه وویل نو هغې سجدې حالت کې به لس ځلې دا کلمات بیا وایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا چې سجدې ته راپاسې جلسه کوي نو ناس په دویمې سجدې ته به ډایرکټ نه دی بلکې لس ځلې به دا کلمات بیا وایي. او بیا چې دا دې وویل نو بیا به دویمې سجدې ته لاړ شي. دویمې سجدې ته چې لاړې خپل کلمات تسبیحات ته درې ځلې وویل لس ځلې به بیا په هغه سجده کې دا کلمات مبارک بیا ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. چې دا دې وویل بس بیا به پاسې دویم رکعت ته. دکه طریقه بیا په دویم رکعت کې ده. د سورې فاتحې شریفې نه مخکې به پنځه ځلې ووایي دویم رکعت چې شروع کوي، او بیا به سورې فاتحه شریفه ووایي، او بیا به سورت ووایي، او سورت پسې به لس ځلې بیا دا کلمات مبارک ووایي، او بیا به رکوع کې لس ځلې ووایي، بیا به قومه رکوع نه چې پاسې لس ځلې، بیا چې سجدې ته لاړ شي سجده کې لس ځلې، او بیا چې د یو سجدې نه پاسې نو ناست په جلسه کې هغې کې به لس ځلې ووایي، او بیا چې دویمې سجدې ته لاړ شي دکه رنګې هر رکعت کې دا 75 ځل جوړیږي. 75 ځل.
او نور طریقې هم علما کرامو ښیلې دي خو لیکن دا یو طریقه هم دا هم علما کرامو ښودلې ده نو کم سړی چې دا منځو کې احادیث مبارکو کې راځي چې د دې انسان ګناهونه الله پاک جل شانه معاف کوي او که چاته طریقه معلومه نه وي او یاد یې نه وي نو انشاءالله موږ به جماعت کې وو بل ټایم کې انشاءالله دا طریقه به ورته وښیو کو زنانه دا مونځ کوي او که سړي مونځ کوي اکثر رمضان المبارک کې دا مونځونه خلک ډیر کوي نو بهترینه طریقه ده او لوی کار ده او لوی ثواب پې ملاویږي او ګناهونه پې معاف کېږي وروڼو موږ ټول ګناهګار یو نو خدای پاک جل شانه نه معافي غوښتل پکار دي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا برحمتك من شر ما قضيت وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا